د خوست ښاروالي ریاست له لوري د روان کال 3 مروبې په جریان کې چې د ښار له بیلابیلو هټیو څخه 3 ټونه په نیټه تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي ول د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د ښاروالي ریاست مسؤلینو له ټولو هټیوالو وغوښتل چې په نیټه تیر او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي ونه پلوري. په دا کې خوراکي او غیر خوراکي مواد دي چې دا راټول شوي دي. عملاً تاسو وینئ چې سوځي او بیا وده په نشي ان شاء الله. موږ ټول شریانو ته دغه خواست کوو چې دا مواد تاسو چې پیدا کوئ ښاروالۍ سره کومک کوئ، موږ ته اطلاع راکوئ، موږ تاسو ته نمبر درکړي او دا کې تاسو ټول ثواب شریکیږي. بل نور عام خلک د ښاروالي ریاست د داسې فعالیتونو ستاینه وکړه او د داسې نورو فعالیتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. موږ په دې باندې ډېر خوښ یو ځکه چې دا مواد د انسانانو خصوصا د ماشومانو روغتیا ته بې حده زیان رسوي، ځکه چې دا چټلۍ د هر ډول میکروبونه لري او د دې څنګه وایرسونه هم خپرېږي لاندې چاپیریال او نورو سیمو ته. راتلونکي کې مو ښاروالۍ څخه مشرانو څخه دا هیله دو چې دغه تیر مواد ونیسي او خپله هغه کې ویسي ختم کړي. باید یاد شي چې ښاروالي ریاست د روان کال 3 مروبې په جریان کې له دې وړاندې هم 3 ټونه په نیټه تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي سوځولي ول او دوی زیاتوله چې داسې فعالیتونو ته به دوام ورکوي.